د دې صحابي شونډې غټې غټې دي، مخې تور، خلکو به ترې کرکه کوله چې په یو جام به اوبه وڅښلې. راغی نبي علیه السلام ته وویل او د الله حبیبه خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه، جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه، حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه. پیغمبر علیه السلام چې د صحابي ته وکتل، ورته ویې ژړل او بیا ورته وخندل، لاس یې پرې واچو. ولې بچې واده دې په زړه وورېده که څنګه؟ او ای قربان چې کافرو خلکو به رانه کرکه کوله، نفرت به کوو چې په کوم لار به لاړم په هغه لار به خلک نه تلل، په کوم جام چې به مې اوبه څښلې په هغې به چا اوبه نه څښلې. نن مې چې ایمان راوړو مسلمان شوم، ستا د باغچې ګل شوم، ستا د باغ بلبل شوم، اوس به رانه خلک کرکه کوي. ما به خدای ځان ته پرېږدي، ما به جنت ځان ته پرېږدي. نبي علیه السلام ورته وایي واده ته دې زړه کېږي، لاړ شه پلاني صحابي ته دروازه ووه، ورته وایي چې نبي علیه السلام را لېږلم نور راځه ته. سړی چې کله لاړ دروازه یې وواله، صحابي ورته راووت، داسې کوس پاس ورته ګوري، څنګه راغلی؟ ورته وایي نبي علیه السلام راولېږلم راغله. وایي چې خدای ده ته وګوره زما لور ته وګوره، اوس څه وکړو؟ ویل ته کښېنه، زه به مې ښځې سره مشوره وکړم. مشوره پکار ده چې ښځه او بیړه مشوره وکړي، خپله لور ورکړي. دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام را لېږلی، ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره را لېږلی، لور دې ورکې که نه ورکې؟ هغه حیرانه شول چې خدای څه وکړو، اوس به څه کوو؟ ویل نه، زه مې خپله لور دته نه ورکړم، دا خو د رنګه تور دی، کور نه لري، خیمه نه لري، قوم نه لري، قبیل نه لري، هغه ټول پرېږده، نه دې کور لري، یو شی دې نه لري، کاشکې چې پرنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې، لور مې بیا بهر ته ورسره ولېږه. لور یې خبرې واورېدې راووته، مور یې شی دي ولې؟ داسې خلک ایمان تېروي، مور نه ایمان تللی، پلار نه ایمان تللی، ورور نه نن ایمان تللی، غیرت دې نه تللی، نه پښتو چا کې پاتې، نه ایمان چا کې پاتې، نه غیرت چا کې پاتې. ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لور وځي تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي، دا پلار مور یې پرې نه پوهېږي. اسمان چې وریځ شي مونږ وایو خدای باران وکړي، یا الله د تږو باران را باندې مه کوه، خدایه د تږو باران را باندې مه کوه. خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې مې کوه، خو د تږو باران را باندې مه کوه. موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه شته به موږ رحمت راووره. لورې راووته، مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې؟ لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي را لېږلی ستا نکاح ته نه دې ورکو، خو هېڅ شی نه لري. لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم، دته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري، محمد رسول الله ته وګورئ. نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي، پیغمبر علیه السلام ته وګوره، هغه منې کړي. نن که کافر په اسلام ګزار کوي تی پې مه کوه، ته خو د هغه امتي. پردی حیا پردی ناموس مه لوټ کوو، پیغمبر علیه السلام ته منې کړي. عمر فاروق رضی الله عنه خپله زمانه کې ویلي شیدو کې به اوبه نه اچوئ. یوه مور خپلې لور ته وایي ولورې شیدو کې اوبه واچوه چې ډېرې پیسې وکړي، او ورته وایي مورې عمر فاروق منې ګرځولي، زه نه کوم دا کار. او ورته وایي او لورې نیمه شپه ده عمر فاروق به ودی. عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري، عمر فاروق به ودی، نیم پولیس ته هېڅوک نشته، مه کوه، اوبه ور واچوئ، خدای خو شته که نه؟ نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي.